د مهربانه خدای په نامه. په مایکروسافټ اکسل کې یو. نن به د جمع کولو درېیمه طریقه دلته وښیو. یو جدول لرو، په هغه کې شمیره ده، نوم دی او تنخوا ده. شمیرې په لیست کې مکمل له اول څخه تر 12 پورې منظم شکل د اعدادو لیست دی. په نیم کالم کې د کارمندانو یا له کارکوونکو نومونه دي: احمد، نوید، سلیم تر اخره فکور په نوم باندې. د هر یوه ومخ ته د دوی تنخوا، میاشتنۍ تنخوا لیکل شوې ده. اوس غواړو چې موږ دغه تنخوا ټوله جمع کړو. د دې لپاره څنګه کولی شو؟ په اولو دویمه طریقه کې مو د جمع طریقه ښودلې وه، اوس راځو دلته یې درېیمه طریقه ښیو. راځو په لاندې خونه کې خپل کرسر د موس په ذریعه باندې کښېکاږو او دا خونه انتخابوو. تر هغه وروسته مساوي وهو. تر مساوي وروسته کوم فانکشن یا فورمول چې موږ د جمع کولو دپاره استعمالوو هغه ټایپوو. سم. بیا وروسته قوس یا پارنټیز خلاصوو. د هغه وروسته ټول هغه ډیټا چې موږ غواړو جمع کړو، هغه لیست، هغه ټول انتخابوو او په اخر کې بیرته پرانیستل سوی پارنټیز چې ده هغه تړو. اوس انټر وهو. تر انټر وروسته موږ تاسو ته ټول هغه عدد چې موږ انتخاب کړي وه د هغو جمع راښکاره کوي. 2,05,400 شوله.